مارلو به همیشه له باران نه بد راتلل، نه د دې لپاره چې لوند وي یا یخ وي، بلکې د دې لپاره چې کله به چې باران وشو د هغه له چترۍ سره به یو عجیبه څه پیښېدل. پوهېږې چې څه به کېدل؟ چترۍ به باران وخوړ، نه یې بنداوه نه یې جذباوه، بلکې خوړ یې لکه یو څوک چې کبابونه خوري. د باران قطرې به لا د چترۍ څنګ ته هم نه وې رسېدلې چې ورکې به شوې. یو یخ سهار نورو ماشومانو د اوبو په ډنډونو کې لوبې کولې، خو مارلو خپلې چترۍ ته کتل. چترۍ لکه یو ژوندی شی باراني قطرې په ډېر شوق خوړلې. بیا به ناڅاپه چترۍ پوف وکړ لکه چاڅ چې باد ورکړی وي، او یوه خوږه خړه ژبه به یې وویل نور راکړه. مارلو په دې خبره ډېر حیران شو. څه؟ آیا تا څه وویل؟ چترۍ وویل هو ما وویل نور باران راکړه. زه طوفان ته وږی یم، تندر، برېښنا او باران. مارلو په دې خبره ونه وېرېده، خو ډېر زیات حیران شو. بل سهار اسمان کې تکې تورې وریځې راغلې، یو لوی طوفان را روان و. مارلو خپله عجیبه چترۍ خلاصه کړه او باد هغه پورته واخیسته او د اسمان خواته یې د مارلو سره یوړه. مارلو چې د چترۍ سره باد والوځاوه نو هغه اسمان ته پورته شو. هلته د تندر دننه د برېښنا جوړ مخلوقات وو، لکه شفاف نازکې اژدهاوې چې له برېښنا جوړې شوې وې. دوی خندل، شونډو یې برق واهه، خو ډېر زیات وېرېدلي وو. یوه اژدها وویل سیلاب را روان دی او یوازې یوه چترۍ چې باران خوري کولی شي موږ وژغوري. د دې خبرې سره مارلو خپله چترۍ خلاصه کړه او چترۍ لویه شوه، لویه دومره لویه لکه یو کور. چترۍ داسې خوله خلاصه کړه لکه یو لوی طوفان چې خوري. باران، تندر، وریځې ټولې وڅښل او د اسمان د اژدهاو ویره ختمه شوه. او داسې طوفان ورک شو، اسمان تک شین شو او برېښنایي مخلوقاتو مارلو نه مننه وکړه. او کله چې مارلو بیرته ځمکې ته راغی نو د ده په خبر هیچا باور ونه کړ. ټولو به ویل تا داسې کیسه جوړه کړې، داسې هیڅ نه دي. خو له هماغې ورځې وروسته هغه بیا له باران نه بد نه راتله. باران یې خوښېده او خپله عجیبه چترۍ به یې هر ځای ته ځان سره ګرځوله. د دې لپاره نه چې هغه باران وخوري، بلکې د دې لپاره چې اوس مارلو او چترۍ دواړه ډېر خواږه ملګري وو. نو زما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې دا کیسه مو هم خوښه شوې وي او د نورو کیسو په شان د دې کیسې نه مو هم خوند اخیستی وي. همدا چې ته تر ټولو جلا ښکارې هماغه ستا جادو دی. نو په ما ګرانو ماشومانو زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ او د نورو کیسو په انتظار واوسئ. د لا ډېرو خوندورو کیسو لپاره به زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضره یم. د اوس لپاره همدومره. د اوس لپاره ښه خوبونه او ډېره ښه شپه.